منم ساده شډل بډل دی خدایو مې ووره منم ساده شډل بډل دی خدایو مې ووره چې ستا جنګریز ستا نه په مینه باندې ښه پوهېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروګرام رنګین مازدیګرۍ د خپل کوربه امیر خان محمدزی سره د مینې او د خلوص نه ډک ډېر خواږه درانه پښتانه سلامونه مې قبول او منظور کړئ. نیک هیلې اوسم ډېر زیات نیک احترامات د پاک رب ذوالجلال نه دعا ګویم چې پښتانه کوم ځای کې دي الله دې تل تر تله پښتانه آباد او خوشحاله ساتي. مینوالو پروګرام رنګین مازدیګرۍ مونږ خصوصي ستاسو لپاره ستاسو د انټرټینمنټ لپاره ډیزاین کړی دی. په دې پروګرام کې به مونږ ستاسو ملاقات زمونږ د دې تنګي نوې او زلمي او ځوانان شاعرانو سره کوو. نو د ننني پروګرام دپاره مونږ زمونږ د دې تنګي سیمې سره تعلق لرونکي یو ډېر زلمی شاعر ځوان شاعر جنګریز خان سرحدي صاحب میلمه دی. جنګریز خان سرحدي صاحب مونږ سره راغلی دی چې پروګرام ته ځان را رسولی دی. ډېره مننه پیله د هغوی ادا کوم چې یو ډېر مصروف ترین شیډیول نه مونږ له وخت راکړ صرف ستاسو دپاره. مینوالو جنګریز خان سرحدي صاحب ته پروګرام کې هرکلی ویم. ډېره مننه. السلام علیکم جی. جنګریز خان سرحدي صاحب ژوند مو څنګه دی او شاعرۍ ته په کومه دی؟ امیر بھائی ستاسو ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو په دې دونه مصروفیاتو کې وخت وباسئ او د ادب خدمت کوئ او زموږ شان کسان ګورئ ولټوئ او د هغوی وینا عوامو ته رسوئ. په دې زه ستاسو ډېر شکریه ادا کوم او ستاسو د ملګرو کړی وم. او شاعري خو یو د الله تعالی نعمت دی چې الله تعالی ورکړي. بعضې حادثې په انسان راشي هغې سره هم شاعر شي او نور داسې د الله تعالی دا نعمت دی. بس جنګریز خان سرحدي صاحب مینوالو دپاره یو نوې تازه غزل ارشاد غزل فراز صاحب کې توبې مې ټولې ماتوم نو بس درځم آشنا. توبې مې ټولې ماتوم نو بس درځم آشنا. ستا ټول ظلمونه هېروم نو بس درځم آشنا. توبې مې ټولې ماتوم نو بس درځم آشنا. ستا ټول ظلمونه هېروم نو بس درځم آشنا. او هغه زمونږ په جدایۍ چې به خوشحاله وو ډېر هغه زمونږ په جدایۍ چې به خوشحاله وو ډېر ټول رقیبان لږ خبروم بس درځم آشنا. او امیر صاحب دا شعر دی پکې چې درځم چې نوې نوې راوړم په مینه مینه. درځم چې نوې نوې راوړم په مینه مینه. درځم چې نوې نوې راوړم په مینه مینه. د زړه زخمونه پټوم ډېر ستا د نیازبین یادونو سره لوبې کوم. ستا د نیازبین یادونو سره لوبې کوم. ستا د نیازبین یادونو سره لوبې کوم. د دوی نه ځان وزګاروم نو بس درځم آشنا. ستا د نیازبین یادونو سره لوبې کوم. ستا د نیازبین یادونو سره لوبې کوم. د دې نه ځان وزګاروم نو بس درځم آشنا. او فراز صاحب وایي چې هر وخت درتلی نه شمه دا خو بې وسیله زما. هر وخت درتلی نه شمه دا خو بې وسیله زما. د خان بیګار دا دې کوم. هر وخت درتلی نه شمه دا خو بې وسیله زما. هر وخت درتلی نه شمه دا خو بې وسیله زما. د خان بیګار دا دې کوم نو بس درځم آشنا. او امیر بھائی وایي چې هر ځای کې ګرځي دا جنګریز نامه د ستا یادوي. هر ځای کې ګرځي دا جنګریز نامه د ستا یادوي. دا لیونی لږ شان تړم درځم آشنا. او توبې مې ټولې ماتوم نو بس درځم آشنا. ستا ټول ظلمونه هېروم نو بس درځم آشنا. ډېره مننه جنګریز خان سرحدي صاحب. مینوالو د جنګریز خان سرحدي صاحب نه تاسو غزل واورېدو خو پرېږدو به یې داسې نه نورې غزلې به هم دې وورو ځکه پوره کاپي یې راوړې ده نو داسې به یې نه پرېږدو. یو هفته ټیم هم دی اخیستی و جي سړی هم ګیر کړی نو پرېږدو به یې نه. سرحدي صاحب یو بل ارشاد. امیر بھائی دا غزل دی اکثر زیات تر زموږ د معاشره کې داسې کېږي چې کله باندې سخته راشي نو هغه یار دوست باندې ځان داسې دغه کړي چې هغې سره د سړي غړه ماچي بس ځان به او چې کله خوشحالۍ وکړي فراز به وي نو ډېر ملګري به درسره وي که نه چې یار اشنا سترګې ناشنا کړي لیونی شي سړی
چې یار اشنا سترګې ناشنا کی لیونی شي سړی چې بې وسي شي هسې خپلو کې پردي شي سړی ډېر زبردست چې یار اشنا سترګې ناشنا کی لیونی شي سړی چې بې وسي شي هسې خپلو کې پردي شي سړی او ناصحتا نه یو تپوس کوم ګناه نه ده ناصحتا نه یو تپوس کوم ګناه نه ده ناصحتا نه یو تپوس کوم ګناه نه ده چې غم بې حد شي نو خیر دې جړېدی شي سړی ناصحتا نه یو تپوس کوم ګناه نه ده چې غم بې حد شي نو خیر دې جړېدی شي سړی او دغه یو تن چې کله وینم نو زړګی مې وایي دغه یو تن چې کله وینم نو زړګی مې وایي چې ټول لا ټول تنه لوګي اوس ویلنی دغه یو تن چې کله وینم نو زړګی مې وایي دغه یو تن چې کله وینم زړګی مې وایي چې ټول لا ټول تنه لوګي اوس ویلنی شي سړی او بل خلاص یو شعر دی پکې چې دا په اعتبار کې چې گزار وکړي رښتیا وایي دا په اعتبار کې چې گزار وکړي رښتیا وایم قسم دې ډېر زیات چې په زړه سوري سوري شي سړی او جانان ته وایې خدای دپاره چې راګوري راته جانان ته وایې خدای دپاره چې راګوري راته د بعضې خلکو په کتو باندې ژوندي شي جانان ته وایې خدای دپاره چې راګوري راته جانان ته وایې خدای دپاره چې راګوري راته د بعضې خلکو په کتو باندې ژوندي شي سړی او کو خپل مې نه ګڼې جانانه خفه کېږي به نه کو خپل مې نه ګڼې جانانه خفه کېږي به نه دا کله کله خو پردو له هم راتلی شي کو خپل مې نه ګڼې جانانه خفه کېږي به نه دا کله کله خو پردو له هم راتلی شي سړی او خدای خبر څه تاثیر الله پکې ږدلی نو خدای خبر څه تاثیر الله پکې ږدلی نو د بعضې خلکو په لیدو د ادیرې شي سړی مننه خدای خبر څه تاثیر الله پکې ږدلی نو خدای خبر څه تاثیر الله پکې ږدلی نو د بعضې خلکو په لیدو د ادیرې شي سړی او د آخري شعر فراسې چې دا چې انکار کې پټ اقرار کوي په نرمو شونډو دا چې انکار کې پټ اقرار کوي په نرمو شونډو جنګرې د دې سره لمبه واخلي لوګي شي دا چې انکار کې پټ اقرار کوي په نرمو شونډو دا چې انکار کې پټ اقرار کوي په نرمو شونډو جنګرې د دې سره لمبه واخلي لوګي شي سړی ډیره مننه جنګریزخان سرخدي صاحب مینوالو د جنګریزخان سرخدي صاحب خوندوره مینناکه وینا تاسو واورېده نو انشاءالله تعالی داسې به نور کوم مونږ پروګرامونه کوو امید لرو چې دا پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوي وي مونږ سره ملګرتیا کې مانه شروع کې هېر شو خیر خاطر به نه درنو بختیار پراس صاحب د راتلونکي پروګرام به انشاءالله د دوی نه کوو او جنګریزخان سرخدي صاحب به داسې بریدونو ځکه دا لومبي پروګرام دی زموږ او ډېر زبردست شعرونه نو هیله لرم چې تاسو به هم ډېر زیات خوښ شوي وي او د پاک رب ذوالجلال نه یو ځل بیا زه همیشه دپاره په پښتو مین یم نو خپله پښتون یم پښتانه خوښومه ډېره پښتو مې ډېره زیاته خوښه ده پروګرامونه به انشاءالله کوو خو داسې نه پرېږدو یو غزل به ترې ووایو نو بیا به ستاسو نه اجازت الو جنګریزخان سرخدي صاحب ارشاد یو غزل راته ووایي یو غزل امیر بھائی ځان دې سنگار کا لږ پتا باندې غزل لیکما ځان دې سنگار کا لږ پتا باندې غزل لیکما خوا کې مې کېنه ستا خندا باندې غزل لیکما ځان دې سنگار کا لږ پتا باندې غزل لیکما خوا کې مې کېنه ستا خندا باندې غزل لیکما او پراسه وی چې تلل هستا خندا هستا کتل هم خلیږي تلل دې هستا خندا هستا کتل هم خسته دي ستا به زه هره یوه دا باندې غزل لیکما د دواړو مینې ته چې ګورمه زړګی مې وایي د دواړو مینې ته چې ګورمه زړګی مې وایي د دواړو مینې ته چې ګورمه زړګی مې وایي نور به د ګل او په بورا باندې غزل لیکم ډېر زبردست د دواړو مینې ته چې ګورمه زړګی مې وایي نور به په ګل او په بورا باندې غزل لیکم او هر څوک لیکل کوي د خپلو جفاګانې ستایي هر څوک لیکل کوي د خپلو جفاګانې ستایي زه به د ښکلي یار وفا باندې غزل لیکم ډېر د پیرس او د لندن مازدیګري یادوي ډېر د لندن او د پیرس مازدیګري یادوي خو زه به خپله پښتونخوا باندې ډېر ښه دا یو ځل بیا ووایه جي ډېر د پیرس او د لندن مازدیګري یادوي ډېر د لندن او د پیرس مازدیګري یادوي خو زه به خپله پښتونخوا باندې غزل لیکم او د جانان هر انداز دی
د جانان هر انداز غزل غزل د خپله باندې ډېر ښه جي د جانان هر انداز غزل غزل د خپله باندې نن د غزلو په ښکلا باندې غزل لیکمه ډېر زبردست جي ډېر زبردست د جانان هر انداز غزل غزل د خپله باندې نن د غزلو په ښکلا باندې غزل لیکمه او جنګریزه داسې راوریږي نن لفظونه ښکلي جنګریزه داسې راوریږي نن لفظونه ښکلي حیران یم ډېر چې دا په چا باندې غزل واه واه ډېر زبردست ډېر زبردست دا یو شعر پکې چې ډېر مزیدار و څوک لندن دا ډېر د پیرس او د لندن مازدیګري یادوي دي خو زه په خپله پښتونخوا باندې والله دې کې زموږ پښتونخوا مینوالو کو تاسو وګورئ د دنیا څومره ښایست چې دی دا په پښتونخوا بلکې په پښتنو باندې تمامیږي او هغه زموږ د کلي یو نامتو یو ډېر نوموړی مزاحیه فنکار وي را اوس تاسو به اورېدلي وي هغه وایي زه په ډېرو زیاتو ملکونو کې ګرځېدلی یم ډېر خلک مې کتلي دي ډېر خلکو سره مې لو شوی یم خو د پښتونخوا او خاص کر زموږ د دې سیمې چې کوم خواږه خلک دي نو دا به پیدا نه شي نو په دې باندې موږ ډېر زیات فخر کوو او فخر خبره دا ومه ځکه چې په قومونو کې که تاسو وګورئ نو پښتانه چې څومره ښایسته زنده دله او میلمه دوست خلک دي نو دا به جي پیدا نه شي ډېره ډېره مننه جنګیز خان سرخدي صاحب فراز صاحب د وخت راکولو مینوالو د پروګرام وخت سر ته رسي لایک کمنټس او شیر دا به نه هېروئ خامخا غواړو زه حقدار د دې یم ما له به راکوئ په ستاسو مینه ده ما سره مخکې شیر کې او انشاءالله تعالی راتلونکي پروګرام به د فراز صاحب نه کوو نو فراز صاحب ته وسو چې ځان تیار ساته داسې وینا به دوی کوي انشاءالله ستاسو به خوښېږي ومه د لوی الله په امان پاکستان زنده باد پښتانه پاینده